माफ कړئ زه غل نه یم زه مجبوره یم زه مجبوره یم دا غل یې غل وایې ودرېږئ هلکانو دا هلک مو ولې راهیسار کړی ملک صاحب زمون کور ته ټاله وه دی په دیوال غلا لا غوښتو او زه چې رالم جنت نه مې ونیو بېرته مې راګوزارو راغورځېده څه کې د ده خو مرګ پکار دی مرګ ملک صاحب زه خو ویم د اسلام د قانون د لاندې د ده نه لاس پرې کول پکار دي چې دی بیا د غلا سوچ ونه کړي د شکل نه خو ډېر شریف ښکاري خو کارونه یې ډېر د سپکو خلکو دي او د دې خلکو د وجې خو د شرافت جامه بدنامه شوه ملګرو زما خو دا رای ده چې مخ وله تور کوي او په خرۍ سور کوي او په دې ټول کلي کې وګرځوئ چې دی بیا د غلا سوچ ونه کړي او د ده نه نور خلک عبرت والي او د غلا جرأت ونه کړي ملک صاحب بس کوئ ته ماته راواخلئ همه پې وولئ خدا پیغورونه راله مه راکوئ خدا پیغورونه راله مه راکوئ چپ شه غلی څه وزیر اعظم نه یې چې تا له پیغورونه نه درکو ملک صاحب زه غل نه یم مجبوره یم ځکه خو مې درته ووایي چې ما مړ کړه ما خپل خون در بخلی دی خو زه خپل نور بچو وږي نشم لیدی نشم لیدی د 2 ورځو نه زما بچو څه نه دي خوړلي او تاسو ته پته نشته چې زه رزق څنګه وګټم رزق څنګه وګټم روټۍ مې وله راوړه اوس په خوشحاله شي سره ای جنۍ واړه راوله ډوډۍ مې وله وړله چې وخوري تا بیا د چا جوټه روټۍ راوړه زه په خپلو بچو باندې دا جوټه خوراکونه نشم خورولی زهر راله راوړه او موږ ټولو له یې راکړه چې د مشو درنه ښځې تا ته پته نه ده موږ څومره د غربت سره مخ یو او بیا زه خو خپل محنت او مزدوري کوم خو ته م وګوره دې مهنګۍ ته هر شی د اسمان سره خبرې کوي او بیا زه په دې دیاړۍ کې د کور کرایه ورکړم که د بجلي بیل ورکړم او که ستاسو د خېټې غم وکړم ته دا خبرې پرېږده دا هلک راوله وږی شوی دی چې دا ډوډۍ وخوري ما مه خفه کوئ راځه زویه ډېر فریاد یې راته وکړو د خاوند نوم د خدای دی الله به رانه خفه شي راځه زویه ملک صاحب دغه شان زه کله د یو دره او کله د بله دره خپلو بچو له رزق پیدا کوم او کور ته وله راوړم او بیا د جانباز د کور نه ما غلا نه کوله خو زما غرض دا و که لا خو په کټوۍ کې باقي څه پاتې وي
چې زه خپلو بچو له ویسم ملک صاحب که زما په خبرو ستاسو یقین نه راځي نو راشئ زما د کور حالات وګورئ ستاسو به یقین په خپله راشي ملک صاحب مړه نه په دې کې د غلا څه ضرورت و خو په ښکاره به دې ویلي وو په ښکاره به مې دل درکړي وو ملک صاحب دې چې څه وایي داسې مې هم کړي دي په یو کس پسې یو پیره دوه تلې یم ګلې هر څه یې راکړي دي چې په درېیمه پیره تللی یم نو غوسه یې کړې ده وایي دا تاسو تنګول اخیستي دي ملک صاحب که په اسلام کې د غل سزا لاس پرې کولي نو بیا په اسلام کې د غریب حق هم شته د ګاونډي حق هم شته او تا ټیکو یې وروره ستانه غل منګ جوړ کړی دی او بیا زمونږ د حکمرانانو سره خو د سر اړو د غریب پروا نشته ولې چې ورځ په ورځ هر شی ګرانیږي او دا حکمرانان زمونږ اوټ او غلطو فیصلو مخې ته بولی دي نو چې موږ غلطه فیصله کوو او د داسې خلکو انتخاب کوو نو د غریب خو به دا حالات جوړیږي که نه او بله دا چې د چا وس رسي د غریبانانو سره ښه نه کوي او زمونږ په کور کې به ترسخې پرسخې کېږي او په ګاونډ کې به غریب د ولږې نه مري خو ښه به سره نه کوو او بیا په پیزارو کې به زمونږ پیزار نه خوښېږي او په جامو کې به جامې نه خوښېږي نو د غریب خو به دا حالات جوړیږي که نه د غریب نه خو به غل جوړیږي که نه زه خو تاله روپۍ نشم درکولی خو یو مدد دی ضرور کولی شم راځه زما سره راځه د غریب مدد په هر مسلمان فرض دی مونږ له پکار دی چې په خپل چاپیرچل کې د غریبانو مدد وکړو او مدد همداسې چې د هغوی مستقبل په جوړ شي یعنی د بار بار مدد کولو په ځای دی یو غریب له یو وړوکی شان روزګار ورکړی شي मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाव कई निमगढ़